د حافظ بشیر په نوم دغه کس د نجونو په نوم اکاونټونو له لارې ځوانان په نښه کوي. د حافظ بشیر په نوم دغه کس کندهار ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ لخوا د دې لپاره ګمارل شوی چې پر ټولنیزو شبکو د ملي فکر لرونکي ځوانان په نښه کړي. افغانستان فریډم نیوز سرچینو ویلي حافظ بشیر د نجونو په نوم لسګونه د فیسبوک او ایکس اکاونټونه لري او کندهار کې د میشتو هغو ځوانانو اډرسونه پیدا کوي چې هغوی پر ټولنیزو شبکو د ملي بیرغ د نجونو د زده کړو یا نورو حقونو لپاره لیکنې کوي او د طالبانو پر ځینو کړنو نیوکې کوي. د معلوماتو له مخې دا مهال کندهار کې درې هغه ځوانان چې څو میاشتې وړاندې حافظ بشیر پورته کړي تر اوسه نادرکه دي. حافظ بشیر د جمهوریت دولت پر مهال کندهار کې د چریکي طالبانو د ډلې مشر هم تیر شوی دی چې لسګونه ملکي مامورین یې شهیدان کړي دي. تازه یې کندهار کې ټولو ښځینه ښوونکو او په روغتونونو کې ښځینه واکسیناتورانو ته ګواښ کړی چې له خپلو دندو لاس په سر شي.